الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د دنیا آباد کړی دا. په دې دنیا کې دا ټول نظام د ځمکې اسمانونو دای قائم کړی دی. دا ټول هر څه نظام یې جوړ کړی د دې انسان لپاره، لیسکنو الیها، چې تاسو لتسکنو فیها، چې کله چې تاسو پکې پاتې کېږئ. نو انسان چې کله د رب العالمین پیدا کړی دنیا کې پاتې کېږي، نو رب العالمین د طرفه چې دته کم مرتب کردا، کم قوانین، کم ضوابط چې هغه ته په لاس کېږي چې په کار د دې په عمل کوي. ځکه د ځمکې ټولو نه قیمتي سرمایه الله رب العزت انسان پیدا کړی دی. په انسان په دنیا کې موجود دی، د هر چیز د دنیا کې قیمت شته. که مخ د ځمکې نه د انسان لاړو، دنیا د هیڅ چیز قیمت نشته. ځکه الله رب العزت فرمایلی چې په انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. د انسان په سر باندې قسم خوري چې الله رب العزت په خپل فرمایي چې ډیر په بهترین انداز کې ما جوړ کړی. او هغه انسان چې د لاسو نه، د خپو نه، د جسم نه کم عمل کیږي، ټولې فیصلې د هغې د وجې کیږي. حدیث شریف کې راځي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم انسان نیکمل شي، د دې نیکمل انسان د وجې د رب العالمین د طرفه نیک خیر فیصلې کی. او چې کله هم دا انسان بدعمل شي او کمسل شي، د لاسه بیا قسمه قسم عذابونه راځي. دا د رب العالمین د طرفه یو قانون دی، یو ضابطه ده چې کله هم یو دیندار سړی، یو د دین والا خلق، یو مسلمان، یو عام سړی چې ځان ته مسلمان وایي او د رب العالمین بندگی په صحیح معنو کې کوي، او بیا هغه هر څه په ځای پرېږدي، یا د رب العالمین نه شکري شروع کی، یا د رب العالمین د نعمت نه شکري شروع کی، نو رب العالمین د طرفه په دنیا کې په هغه باندې وال ټکول شروع شي. که هغه وال ټکول که د ګرانۍ په صورت کې، که هغه وال ټکول په د نعمت د فقدان په صورت کې وي، که هغه وال ټکول د نعمت د هغه ختمېدو په صورت کې وي، یا د قحط په صورت کې وي، یا د زلزلې په صورت کې وي، یا د سیلاب په صورت کې وي، یا د کرونا په صورت کې وي، د ټول نعمتونه د الله رب العزت د هغې فقدان په دغې سریې سره راولي. یو دم نه چې د رب نه د اسمان د رب بجلي راوغورځوي، په دې کپره یې در راوغورځوي، یا بم د باندې راوغورځوي، ختم دی. الله رب العزت اول رانیسي. قرآن کریم کې راځي، فرقان حمید کې راځي، من عمل صالحا فلنفسه، چې کله هم یو عمل صالح کوي، یو سړی کوي د خپل ځان لپاره، ومن اساء فعليها، او چې کله دې بد عملي کوي، که ښه عمل کوي که بد عمل کوي، د هغې ټول عکس د ده طرف ته خپله راځي. الله رب العزت قرآن کریم کې ویلي
ان الله لا يغير ما بقوم، چې الله رب العزت تر هغې پورې هغې قوم هغه فیصلې نعمتونه تر هغې پورې نه بدلوي حتی یغیروا ما بانفسهم، تر څو پورې چې دوی په خپلو ځانونه په خپله نه دي بدل کړي. رب العالمین ورته نعمتونه ورکړي دي، هر څه یې ورکړي دي. د رب العالمین عبادت په ټیم نه کوي. که څه نعمت ورکوي د هغې ناشکري کوي، که څه دولت یې ورکړی هغې ناشکري کوي، اولاد یې ورکړی د هغې ناشکري کوي، مال دولت ثروت څومره جایداد څه څیزونه یې ورکړي د هغې ناشکري کوي. او ناشکري نن سبا خو ډېره اسانه، هر سړی وایي ګراني ده. څه شی دی؟ ګراني ده. په خوله باندې وایي ګراني ده. په فیشن کې کمی نشته، په رواجونو کې کمی نشته، په تګ راتګ کې کمی نشته، په خوراک څښاک کې کمی نشته. صرف او صرف د دنیا کې د صرف د ناشکرۍ دپاره دا الفاظ ماته استعمال کړي دي او دا مې راوستي دي او دا مې رایج کړي. یاره جي ګراني ده. د پیدایش نه والې تر لویوالي پورې همدغه خبرې اورو، ګراني ده ګراني ده. چېرته به چا نه واونري چې ارزاني ده. دوه خبرې به د همیشه د ګړوکوالي نه رټه شوي دي. یو دا خبره چې ګراني ده، دویم دا چې بس ناوخته دی. نه په دنیا کې په چا باندې ناوخته شو، نه په چا باندې ارزاني راله. دا دوه الفاظ د دې کې مونږ رالوی شو. دا دې تر اوسه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دنیا ته انسان را لېږلی دی. د انسان د خپل مقصد نه ځان لرې کړی دی، د خپلې لارې نه لرې کړی دی. د رحمان لارې پرېښودی دی، د شیطان لارې اختیار کړې ده. څنګه تاسو په درس کې مورئ تفسیر درس چې کله هم کېږي، شیطان خو د انسان په شکل کې په صورت کې راشي. خلک چې د لارې نه لکوي، شیطان د انسان په صورت کې راشي. او که فرښته راځي نو هم د انسان په صورت کې راځي. که تا سره مدد کوي د فرښته برای راست، تاسو د فرښتې چېرته شکل لیدلی؟ بلکل دی، بلکې د انسان په صورت کې به راشي. ته به د هغې کس احسان کې چې تا خو ما سره ډېره غټه نیکي وکړه، پلانکي ځای کې زه خو ډېر په مصیبت کې وم، تا خو ما سره ډېره غټه نیکي وکړه. ابه ته یې ورور زه خو خبر نه یم، ما ته خو پته هم نشته. خبر به نه وي چې هغه به د الله رب العزت سره مدد کړی. ډېر کسان مو داسې لیدلي په دنیا کې چې الله رب العزت ورسره مدد کړی دی. ډېر کسان مو داسې هم لیدلي چې یاره جي پلانکي راغلی او داسې داسې دوکه یې کړم. او قرآنونه قسمونه کوي چې یقین وکړه که ما لیږلي او نه زه ورغلی یم، په خپله ما ته پته هم نشته. او پکې نه خبر بني چې شیطان به دوکه کړي. څنګه د بدر په واقعه کې منافق په صورت کې صحیح ورته شیطان دی او نور څه ته وایي منافقانو ته نور مشرکان دي. هغه شي زه سره یم کنه، زه سره بوګه پوګه ولاړ. سراقه ابن مالک په شکل کې شیطان لاړ شي، ټول خلک دوکه کې چې وګوري اسمان نه پر اختیار علي دی پنډه کې انی ارا والا ترون انی اخاف الله. زه چې سوینه مغه تاسو نه وینئ، زه ځان له الله نه یریږم. شیطان خو به تا نه په اخره کې منډه کې، خو تا به د لار نه وښوي. او همیشه د انسان سره دی شیطان داسې کړی دی. ته د معمولي وسوسې ته نه ټینګېږي، ته د معمولي دوکې ته نه ټینګېږي، معمولي زړه کې درته خیال واچوي، په هغې باندې ته دوکه کېږي، ته به د مرګ په ټیم کې سره سکي. د امام مالک د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه واقعه مې تاسو ته بیان کړی و چې په دنیا کې په انسان باندې شیطان دومره زورور نه چې څومره د مرګ په وخت کې زورور وي. دا مړی پروت دی چار چاپېره هریان دریان ګوري، خلک وایي مور ته وکتل، ورور ته وکتل، خور ته وکتل، خبر نه وي چې چار چاپېره ته شیطان او د زنګدن فرښتې ورته ولاړي. هلته کې اسرائیل ورته ولاړي چې څنګه ټیم پوره کېږي، لکه مؤذن چې اذان ته په ټیم باندې ولاړي چې بس سیکنډ یو ټینګ کوي چې بس ځي خبره ختم ساتي وباسي. خو قرآن کریم کې ویلي دي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، چې کله هم د انسان اجل پوره شي نه یو غړی مخکې کېږي نه یو غړی وروسته کېږي. خدا بدبخته خو تا پرېږدي نه، په هېڅ صورت دې نه پرېږدي. په هغه ټیم کې د زنګدن په ټیم کې به تا ته وایي چې ما ته سجده وکړه. او چېرې چې په هغه ټیم کې درته سجده به څنګه کوي د باندې صرف د سترګې راته ورپوه که سترګې ورته ورپولې او د زړه نه ورسره مرګ شو بس لاړې سر دې وخوړه، دنیا نه بې ایمانه لاړ. څومره منځونه دي کړي، حجونه دي کړي، عمرې دي کړي، صدقې خیراتونه دي ورکړي، څومره کارونه دي ګڼ څه دی لاړه. روالی تاریخ ابن خلدون ابن عساکر کې وګورئ چې څومره مخکیني قومونه، مخکیني لښکرې، مخکیني جرنیلان څومره هم تیر شوي دي، د هغوی د شیطان سره او د اغیارو سره مقابله په دې بنیاد کړې چې د رب العالمین د حکم ته یې کتل. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات یې سینې سره لګي. ماتا باندې چې ربیع الاول راشي ټول عاشقان رسول شو، په موز په یو نه کوو تهجد خو الا ماشاءالله موز یو نه کوو، ځان ته عاشقان رسول وایي، ځان ته د پیغمبر امتیان
یو خوبی را کې د پیغمبر نشته، نه صورت د پیغمبر دی، نه سیرت د پیغمبر دی، نه ناسته پاسته پیغمبر لا، نه معاملات د پیغمبر دی، نه اخلاقیات د پیغمبر دی، نه میل بلاب د پیغمبرانو دی. هیڅ شی بغیر کې د پیغمبر نشي، صرف هغه نوم مزان سره مسلمانۍ د پیغمبر ته. زما یو مرګره په یورپ ته زی راځي راشه چې مسلمانان د تلته خو تک سپین وسړه دی غوړي چې داسې اخلاق دی چې سړی وي چې ناس وي وسه ویدل لګي ټول سرونه ګیرو توري کړي بس په خوره تور کړي تور مخې ټول تور مخې ناس دی بس پړه کې به شیطان ناس وي سړی په ډیر خپل ګمان کوي ناس به وسره بس دا شیطان داسې دوکه بدل در کی چې حیران بشي ته خدای پاک دا ما سره کم کار وکړو ما په ګمان کم کولو دا ما سره کار کم وکړو په هر فیلډ کې په هر ځای کې په هر قوم کې په هر ځای کې داسې کسان دي ټول خلق خدا سي نه وي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره شافع او مشفع را لګل شوی دی، هدایت لپاره را لګل شوی دی، خلقو ته د هدایت لار ښودلې ده او د خلقو شفاعت به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي بشرطه چې دا خلق هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت صورت خپل نم سیرت د پیغمبر علیه السلام پشان دی، نم صورت د پیغمبر علیه السلام پشان دی، نم ناسته پاسته خوراک سکاک ګرځیدل رسم و رواج سر د وختونه والي خپل نکونو پورې ته وګوري تاکي به د پیغمبر یو سنت نه او داوود د مسلمانۍ. دوستانو عزیزانو الله رب العزت انسان ته وخت ورکړي تر څو په په انسان کې ساه غړي د ژوند سرټیفیکیټ هیڅ یو کس ځان سره نه دی راوړی، د ژوند ګارنټي هیڅ چا ځان سره نه دی راوړی. بیمار په بستر باندې ژوند په کلونو پروت وي، صحیح روغ رمټ صحیح سالم ځوان الګ په پلار رواني هارت اٹیک وته شي رپریو بده 16 کې وته صاحب یې ورکړي وړو کې ماشوم وي د لوبو وي په لوبو کې برپریو. دنیا ته راتلل په ترتیب دي، دنیا مطلب به ترتیب دي. مرغ حق ته په کفن کې شک ته چاته کفن ملاو شي چاته ملاو نشي. هو وحده لا شریک ته پیدا کړي هم دې د پاره چې زما سر راز نیاز کوي. تاسو خیال راغلی سه میندې پلاران بچی را لوی کې ډېر په خوارو زاروی را لوی ډېرې سختې شوګیرې ورته تېرې کړي هم اکه بچی چې لوی شي واده وکړي نو څه وایي ورته بس دی خپې سپکوه لارې جدا کوه. داسې وخت به د باندې په دنیا کې راشي چې د کوم مور پلار را پیدا یې هغه به دې نه خپل. داسې وخت به د باندې په دنیا کې راشي چې کوم وروڼه خویندې د خپل سره یو ځای د یو مور نه یو پلار نه پیدا دي هغه به دې نه خپل. داسې وخت به د باندې په دنیا کې راشي چې ټول عمر د ښځې بچو سره تېر کړی نو هغه وخت به دې نه پکار دی به دې پکار نه راځي. صرف او صرف یو عمل به دې پکار راځي، یو عمل بستا د پاره رسي ورته راي نجات، یو عمل بستا د پاره د لارې رڼا وي، یو عمل بستا د پاره د قبر کې رڼا وي، یو عمل د وجه به ته په صلات تیریږي، یو عمل د وجه به ته میزان په تله کې درنیږي او تا ستا فیصله به په جنت ته وکړي. دا خو د دنیا قانون دی. ورځ په محشر به عدالت ولګي. تفسیر کبیر مې کتو، تفسیر کبیر کې راځي چې کله انسان د محشر په میدان کې ودرېږي چې کم پلار په خپل بچی په تکلیفونو باندې ټول ژوند یې تېر کړي چې ته د هغې بچي د لاسه چې ته خوشحالي نه لیدلي، خپلې خوشحالۍ خپل هر څه یې هغې بچي نه قربان کړي. ورځ په قیامت به هغه بچی د الله په دربار کې وایي چې پروردګاره دې زه نه پېژنم ولې وجه څه وه دغې زوی ته به الله ووایي چې پلار سره یو نیکي کومه ده یو نیکي ولې ورکړه چې جنت ته لاړ شي. نو زوی به ورته څه وایي پروردګار زه خدای نه پېژنم. هم اکه زوی چې تا پې ټول عمر ټکرې والي لوږې تندې د پوما یخني د هړ په شکال ګرمي مزدورۍ دې وله کړي لاسونه دې ول چولي پوندې دې ورته چیدلي هر قسمه تکلیفونه تا به ځان تېر کړي د هغې بچي دپاره چې دا بچی به سبا زما د شفاعت سبب جوړ شي. په شرط دی کې چې تا به د کلام الله او د علم رسول لار دې ورته نه ایښودلې به ستا د شفاعت سبب نه جوړي بلکې هغه به ورته پلار په ځای به هلته څه وایي پروردګار زه یې نه پېژنم. دوستانو عزیزانو د دې فیصله قرآن کریم کې راغلي. قرآن کریم هر څه بیان کړي چې سخته ورځ به او داسې سخته ورځ
چې د پيو ماشوم به مور وګرځي چې دیم زنه غواړم پروردګار خو ما جنت ته بوزي ما د دې مصیبت نه خلاص کړي دوره سخت راځي. دوستانو عزیزانو هرز مې دا کولو چې الله رب العزت دنیا ته انسان را لېږلی دی، وخت یې ورته ورکړی دی، معمولی عمل کول دی، معمولی رب ته نږدې کېدل دی، اوږدې شپې دي، رب ته فریاد کولو باندې څه کېږي نه. 12-14 ګنټې شپه ده، په دې شپې اوږدې شپې باوجود ما تا نه د سهار مونځونه پاتې د څه د وجې هغه سرخوړلې مې راغستې ټوله شپه په پای کې راړم یو چې کله 2-3 بجې شوې یاره جي خوب نه راځي شپې ډېرې اوږدې تر ناوخته پورې راړم یې بس پای کې راړم نه به اوده کېږي تهجد ټایم شي نو اوده به شي نو د سهار هغه فرض مونځ به پاتې. نن سبا هر سړی جاړي استاد جي دعا وکړه رزق کې برکت راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انسان به هغه انسان پر رزق کې به برکت راځي چې څوک سهار مونځ پابندۍ سره کوي جبې سره کوي. پخوا د خلکو په کورونو کې به د رزق برکت و، مونځ به ترې جمع به ترې وشوه بیا به هم راغی هلته کې به ودرېدو مونځ به یې وکړو نو چې کوم قدمونه به یې واخیستل فرشتو بابا ځان سره ولیکل یا الله پلانکې تللی دی ستا کور ته حاضري به یې ولګېده. نن سبا که معمولي یو څو څاڅکي باران وشي یا څه معمولي ټوخۍ پرې ونه لګېدلې یا نه لګېدلې بس کور به مونځ وکړي. دا اوس مې خبره واورئ فتاوی شامی کې راځي در مختار رد المختار کې راځي چې څوک بغیر عذر کور مونځ کوي دغه مونځ نه کوي مونځ به وشي خو مغفرت پې نه کوي که په حساب کتاب شو راګیرېږي پکې. الله رب العزت د سړو دپاره قرآن کې فرمایي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا چې مسجدونه یې څه دپاره جوړ کړي خپل عبادت دپاره. او الله رب العزت چې کوم خوښ بنده دی خپل ځان ته خپل کور ته رابلي چې څنګه په دنیا قاعده قانون دی کوم سړی خوښ په مخه دعوت ورکړي کور ته یې راغواړئ مینه ورسره کوې ځان سره یې نږدې کښېنئ پاسئ. او دا حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله هم په دنیا کې الله چا سره محبت کوي لومړی کار دا دی چې خپل کور نه به نه منې کوي خپل کور ته به یې رابلي او خپل ځان مخې ته به یې ودروي. دی وایي چې الحمدلله رب العالمین رب العالمین به ورته وایي حمدني عبدي بالکل رښتیا وایي چې ته زما بیان. او چې کله هم یو انسان سرکشه شي ګناهګار شي د هغه دپاره دومره ګناه کافي دی چې دی د رب العالمین د کور نه منې شي. رزق کې برکت غواړئ د رب نه لرېوالی غواړئ په ودونو کې ډمتوبونه او هغه پیسې او هغه چرچې او هغه دغه کې چې خبره دې ته راشي یاره چې غریب یم فقیر یم مسکین یم ستا په پېړه خفه شي چې 11 روپۍ وله ورکوم چې هسټري ته یې وګورې هغه کارنامې به کړي چې پاک ربه چې وخاندم ورته که وجاړم ورته چې دې سړي سره زه څه وکړم. هغه ورځ یو کس مخې له راغی راته ویل ستا چې دعا راته وکړه ما یې ولې وایي ځم مدینې ته ما یې خلک خیر شه یاره رب نه حرم شریف کې مرګ د حرم شریف غواړم ما یې ښه ما یې پاتې کېږي ژوند په پاکستان کې خو نه پاتې کېږي نه نه ژوند په یورپ کې غواړم ما چې بیا مړ شي نو ما ته وایي په پاکستان ته به مې راوړي که نه نو ما ورته د پاکستان ته د قبرستان کاڼي تباه نه شي ګورې نو ژوند هلته تېرې مرګ په مدینه کې او په خانه کعبه کې غواړې او ښخېږي دلته کې خو هلته کې ښخ شه خبره ختم کړه. دوستانو عزیزانو زمونږ دا ذهنونه زمونږ ذهنونو کې فطور دی زمونږ ذهنونه مفلوج شوي دي نیم حکیم خطر جان دی او نیم ملا خطر ایمان هغه څیزونه رانه جوړ که د فلسفي وایي غټ فلسفي که د سیاست خبرو کې غټ سیاستدان که د میډیکل څه خبرو کې غټ ډاکټر که د علم یا څه مسله بیان کړي هغه زمان اکثر په لاره کې ملګري څه تپوسونه کوي یو به پکې خامخا راودانګي زه به ته یم چې ځه او شان نزول یې بیان کړه حواله یې ورکړه نو بس بیا سیدم تشیني بس په خیر وي. دوستانو عزیزانو په خپل ځان باندې رحم وکړئ په خپل حال باندې رحم وکړئ. د رب العالمین د طرف دا پوه میاشت چلیږي پوه نن 14 که 15 ورځ ده سخته یخني هغه سختې جړۍ به وي چې خلکو به دعاګانې کولې پروردګاره باران وترې په دې قوم باندې خدای پاک باران نه وروي د فضلو دپاره د لهولاب دپاره ښې پیسې به ورسره وي د رب العالمین دپاره د الله رضا دپاره به چا سره پیسې نه داسې څوک نه کوي چې لږ خیرات میرات وکړي خپل چمکاوټ کې څوک پاخه کې وویشي او د رب نه سوال منت وکړي چې پروردګار خیر او د رحمت باران وورې چې دا بیمارۍ ختمې شي دا آفتونه لرې شي دا دوره موسم دا فضا هر څه خوشګوار شي. څوک دا تکلیف نه کوي دې دپاره وایي ګراني ده او که چا دا اعلان وکړي چې یاره فلانکي ځای ته به نن سبا پروګرام کوي شپه ډانس مانس پروګرام کوي پارټي ته راځه هر سړی به ورته 50 اډوانس ورکړي چې ماله زما د طرف لومبۍ زما نه وشو دې د هر سړی خوشحالېږي. دوستانو عزیزانو
د یو سکند د یوې لمحې حساب به د سر ورځ په قیامت کې د یو سکند چې دوره وخت دوره غړۍ دوره ګنټې دي په دنیا کې تیرې کړې دي څنګه چل دی کو اشنا مال می درکړو کم ځای د خرج کو ځواني می درکړې څنګه دې تیر کړه بغتو کې دې تیر کړه کپس کې دې تیر کړه او ماشاءالله نن سبا خو چې د الکان ځوانان شي دې ګوره بیا موږ نه تاسو دې څه کبه جمعات باندې دی ودرېږه د پلاران نکان مکې د دې د وجه به موږ بخري کیو کلکانو کې جنہ کوي دی منځونه نه کوي الا ماشاءالله چرته ډیر دیندانه کورنۍ دغه الکان نه کوي راځي نو تا امین دی وای نو تا پلاران وای چې بچي موږ مسلمانان یو خدای پاک مسلمانان پیدا رب ته درېدو طریقه وته نه خي موضوع ته نه خي اگر زمي یو کس راګیر کړو ما ته لکه تعالی درود درځي کم یو درود ما چې کم په موس کې وای په موس کې موږ درود مرود نه وای ما که خیرو سے فندو درود نه وای ما دعای قنوت درځي وای بیا مته اللهم انا وینن راضی کنه نو ما ورته ته دومره لوی شي به سبق ته سوره کړی ما یې فکر چې تا یې فکر ته تر اوسه پورې اللهم انا نه درځي دا زموږ حال دی په ایجوکیشن باندې ټول نه اعلی په ایجوکیشن کې په پیګناوس کې داخله او په پیس کې په سیټي کې په دغه رنګ په پېښور ماډل کې په دې سکولونو کې بچي داخله خدا ته پوښتنه نه کو بچي قال الله قال الرسول نه سوره خبري قران نه سوره خبري د موز او 10 مسائل فضایل څه درځي اگر مې اول کستوي په جنازه کې سو فرض دي چا وی سلور دي چا وی 15 دي چا وی 3 دي چا بس د جنازې د فرضیت نه دي خبر دا حال زموږ د ځوانانو نو مستقل کې د الله رب العزت خیر کې چې د دې بس کې دوستانو عزیزانو یو اخري گزارش ته کو چې په کورونو کې مو وای په خپل هم رب العالمین ته ودرېږي دعاګانې استغفار شروع کړي چې رب العالمین په موږ باندې خیر او د رحمت باران راوړي په چم گاوند کې خیرات کوي وې شي د الله په نامه وې شي شومتوب مکوي د جیب نه د لړوانان لري کوي چې کله ودونو مدونو چې په پېښو میشنو کې خیر ډېر لګوي مخکې به ملګری لګولې یو بل مقابله کې خیر ډېر لګوي یو سیس کې مکمه نه دراوسه صرف په دې الفاظ کې د رب العالمین ناشکری مکوي چې ګرانی ده هیڅ ګرانی مرانی نشته دا د رب العالمین د طرفه تاسو باندې امتحان دی الله رب العزت تر هغه پورې ویلي دی قران کریم کې تر څو پورې قوم ځان نه دی بدل کړي تر هغه پورې ما په نعمت نه دی بند کړي چې دا قوم سرکش شو خپل ځان بدل کو ناشکر شو نور سمې په بند الله رب العزت موږ تاسو له پدې باندې عمل کولو توفیق نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين